شروع په نامه د هغه ذات چې ژوند ورکوونکی او پناه کوونکی دی. پرون ورځ کې موږ دا ویلي چې موږ سره کوم یو مؤسسې ته یا یو دولتي بس ته یا یو شرکت ته موږ ثبت نام کولی شو د اکبر ویب سایټ نه. پرون موږ دغه ویلو خو هغه لاره صرف د ایمیل د لارې نه وه. د هغې په واسطه باندې موږ د یو ایمیل نه اپلای کولی شو. خو نن موږ دا وایو چې موږ به سره کوم د یو لینک نه اپلای کوو. موږ چې اپلای کوو موږ دوه حالتونو سره مخامخ کیږو چې یو ته ویل کېږي ایمیل او بل ته ویل کېږي لینک. نو د لینک نه به څنګه کوئ او د ایمیل نه به څنګه کوئ. په تېر لیکچر کې موږ د ایمیل نه اپلای کړې وه چې هغه ما الریډي اپلوډ کړې ده په خپل یوټیوب چینل کې. تاسو کولی شئ تاسو څنګه کولی شئ چې د لینک نه اپلای وکړئ. نو هغه به دغه ویډیو کې وایو. د راځو خپل درس ته. موږ دلته راځو فرضي مثال دلته زه ورکوم سوري دا اختیار راغلی دی. زه به د سر نه بیا کولاو کړم چې صحیح راشي. زه به دلته راشم او دې کې به ورکړم اکبر. چې اکبر مې ورکړه دا به اوکې کړم او چې کله مې اوکې کړ په دې اکبر باندې به کلیک کړم. چې په اکبر باندې مې کلیک کړ نو ته به لومړنی کار کوم کار کوي زاهد الله ګوره. لومړی کار به دا کار کوي که نه ته به راشي په دې جاب باندې به کلیک کړي او دلته به راشي څه لیکلی جاب سینټر معنا د وظیفو ځایګۍ په دې باندې به کلیک کړي. نو تا له به هماغه ځای کولاو شي کوم ځای کې چې وظیفې دي. ښه دلته ټولې وظیفې اعلان شوې. ټولې وظیفې دلته پرتې دي. د یو نه شروع کړه د یو نه بس پسې راځه دا ټولې وظیفې دي 20 پورې چې دا ختمې شوې نیکسټ ووهه تا له بل لیست درکوي. نیکسټ ووهه بل لیست درکوي. نیکسټ ووهه بل لیست درکوي. ښه دغه ځای کې اوس څه شي دپاره دغه ځای په ته غواړې چې یو تا ته یو کس ویلي چې پلانکې موسسه ده او پلانکې پوزیشن دی. او ته دلته سرچ کړې د پوزیشن به ورکړي او د موسسې نوم به ورکړي. ډایرکټ تا ته هماغه رالي. او که ته وایې نه استاد ته داسې کار وکړه چې ما ته هغه وظیفې کوم چې په لغمان کې اعلان شوي دي فرضي مثال یا کوم چې په فرضي مثال په بامیان په بغلان کې اعلان شوي په دې باندې کلیک کړي. چې بغلان باندې کلیک کړي تا له به یوازې هماغه ځای راوخلي کوم چې په بغلان کې اعلان شوي دي. تا له څه وایي هغه دغه چې په بغلان کې اعلان شوي هغه دا دي. زه ورته یم نه زه عمومي ګورم بس عمومي ټول دلته پرتې دا کټ کوئ ښه عمومي ټول دلته پرتې دي. زه یو مؤثر عالم فرضي مثال دلته ما یو مؤثر لیدلې وه دا به زه لږ سټاپ کړم ښه. دا نور موسسه چې دي که نه دوی خپل ایمیل ورکوي. نو ته به هغه ایمیل د لارې دوی ته څه کې ثبت نام کې دوی ته ایمیل د لارې به دوی ته خپل سی وي هم لیږي او خپل کور لیټر به ورته هم لیږي. خو بعضې موسسې داسې دي چې هغوی خپل لینک ورکوي. لکه کومه موسسه لکه ماسټر ټرینر لکه دغه موسسه ده د دغه پوزیشن یې لا کړې ماسټر ټرینر او موسسه کومې موسسه ده ACDO په نوم باندې موسسه ده. نو دوی خپل ایمیل نه دی ورکړی دوی خپل لینک ورکړی دی. لکه څنګه لکه زه اول لازم که نه اول دې ته راځم صبر کوه هدف ته راځم ګوره دوی څه شی ورکړی دوی چې دی ایمیل ورکړی ګوره ښه. زه راځم دوی خپل ایمیل ورکړی زه کلیک کوم ګوره دوی ایمیل ورکړی ښه. نو ته چې ته لاندې راشي لاندې ګورې سبمیشن کې دوی څه ورکړی دی هدف ګوره ایمیل یې ورکړی @gmail.com جیمیل یې ورکړی که نه د دې لارې اپلای کوي. خو ګوره که دلته ته راشي که نه دوی نه دی ورکړی. ګوره زه راځم ماسټر ټرینر کوم یو دا دی ACDO په نوم چې کوم موسسه ده په دې باندې به زه کلیک کوم. چې کلیک مې کوي ته څه شته ثبت نام کوي. یو پوزیشن په هرات کې دی بل هم په هرات کې دی بل هم په هرات کې دی او بل هم په هرات کې دی. ښه دا چې په هرات کې کوم دی که نه د دوی چې پکار دی انفارمیشن هیلپ ډیسک اسسټانټ یې پکار دی. بل په هرات کې پکار دی ماسټر ټرینر یې پکار دی او د دوی چایلډ پروټیکشن افیسر پکار دی. دوی چې دا پکار دی ته داسې کار وکړه زه د ټرینر دپاره ثبت نام کوم ټرینر باندې کلیک کوم. چې دې باندې کله کلیک کوم نو تا ما له به هغه کولی شي. څلور پوزیشن اعلان کړي ما دې پوزیشن ته ثبت نام کوم. خو زموږ پوزیشن ته څه وایي پوزیشن ټایټل زموږ پوزیشن ټایټل موږ سره څه دی ماسټر ټرینر دی ټرینر یې پکار دی. لوکیشن کوم دی لوکیشن هرات دی په هرات کې څه دی دغه دی اسلام کلا ده. د دې موسسې نوم چې دی ACDO دی. همدارنګه کټګري پروګرام دی پروګرام چې به د هر یو دې موسسې رشته ثبت نام کې دغه پوزیشن ته ته باید 15 کاله ایکسپیرینس ولري. او همدارنګه سیلري چې درکوي د موسسې په خوښه باندې درکوي چې د هغوی سره کوم خوښه وه. او کانټیکټ ډیوریشن ته څو میاشتې به ټرینر یې یو میاشت به ټرینر یې ته لیکلي اونلی 1 منت د یو میاشت لپاره دی. نور موسسات بیا د 3 کال لپاره وي یو کال لپاره وي دا د یو میاشت لپاره دی. ښه ویکنسي نمبر دا ډېر مهم دی. ویکنسي نمبر یې دا دی او دې دپاره فیمیل هم نیسي او میل هم نیسي. او ایجوکیشن د دې له ثبت نام کې ته باید د څه شي نه فارغ یې ته باید د فزیولوژي نه فارغ یې او یا د سوشل ساینس نه فارغ یې. صحیح شو. اوس زه لاندې راځم چې لاندې راغلم ګورئ دوی څه شی ورکړی ګوره دوی دغه نه دی ورکړی ایمیل یې ورکړی دی لکه نه دی ورکړی. دوی څه شی ورکړی دا وګوره دوی څه دی لینک ورکړی. څه ورکړی دی لینک. دا اوس لینک دی تا له به څنګه پته لګي چې دا لینک دی کو دا دغه دی ایمیل دی. ګوره @ علامه شته جیمیل
نشته پکې کنه دا لینک دی دې سره به څنګه چل کې دا به کاپي واخلي کاپي دی واغسته کنه تو د کوم جیمیل نه اپلای کې زه د دې جیمیل نه اپلای نه کوم زه فرض مثال د کوم جیمیل نه اپلای کوم زه راځم فرض مثال دې جیمیل نه اپلای کوم دلته زه راځم چې کوم جیمیل نه اپلای کې هماغه جیمیل به کولاو کې ښه زه فرض مثال دې جیمیل نه اپلای کوم زه به څنګه چل کوم دلته ګوګل کې به ورکم ډار کې کاپي مې ولې کنه پیسټ ورکې کنټرول وی پیسټ او اوکے به کې چې اوکے دې ته به ډایرکټ راوخلی ګوره ښه دا لیک سټاپ کوم چې کله لینک دلته ورکې او اوکے کوي کنه ګوره تاسو له فورم کولاو شو ګوره ACD اوپن باندې موږ څه ده کنه ایشیا کمیونټي ډیولپمنٹ اورګنایزیشن ورته کو ورته دا څه وایي 55 ماستر ټرینر دا ټرینر د اسلام کلا کې په هرات کې پکار یو سره شتاره څه وایي اوس دا فورم ته ډکو ته به دا چې کوي دلته به ورته کې نوم به ورته ورکړي فول نیم صاحب فول نیم چې فرض مثال سمیم ساحل سمیم ساحل ما فون نمبر کو فرض مثال فادر نیم بزر ځان ورکا مخان او نمبر ورکا زه د ځان اټکلی شین ورکوم تاسو به صحیح شین ورکای ښه طریقه ته تخایم لاندې ورس تذکیری نمبر به ورکای دې ثبت نام د سیانو ډیر اسانه دی ښه دالک عجیب دی مړ دا مسانه سخت نه دی خو هغه بیخي اسانه کیږي جنډر میل کې فیمیل ته میل ما په کوم تاریخ باندې پیدا شوی یو ته په 2000 کال کې پیدا شوی فرض مثال 2000 کال کې 2000 کال د 15مې د شپږمې ایمیل ولیکم ماته دا ایمیل ادرس کوم دی موږ تاسو کوم ایمیل ادرس باندې اړیکه ونیسم دا ایمیل ادرس باندې ښه کانټیکټ اډرس وته ننګرهار دی او نیکسټ ویګي چې کله د نیکسټ کو ساده سوی وي ته پچیش کې تا کړې پښتو څنګه ته پښتو بالکل صحیح ده وي دری څنګه ته دری مې بس صحیح نه خو صحیح وته ولي کوزا انګلیش څنګه ته انګلیش هم پرفیکټ دی خطا وي کوم څومره زده کړې کړي کوالیفیکیشن ته بیچلر مې کړی لیسانس ما خو چې کې کړی ته اقتصاد کې مې کړی بزنس ایڈمنسټریشن دا انجینرینګ کې د ګرافټ کې چې په ځای ورته ورکا کوم یونیورسيټي ته فرض مثال لغمان نه صحیح شو په کوم کال باندې دغه شی فارغ شوی د مې کار کوم باندې فارغ شوم 2023 کال کې فارغ شوم 2023 کال کې د نهمې دا او اتم دا بل ورکما ایکسپیرینس ټوټل ایکسپیرینس څومره کار ته 15 کال ایکسپیرینس دی سوې وې اوس لري ایکسپیرینس مطابق موږ د چیرا کا او د چیر ورکومه بس نیکسټ کا ودا اوس شي غوړي شي ولا ورکو صبر کوم حال د برو شو ایکسپیرینس لیټر به زور کوم سره ما سره تیار شته دی ښه دا ایکسپیرینس لیټر کوم فرض مثال زما ایکسپیرینس لیټر څه شه دی دا ایکسپیرینس لیټر مې دا دی ورکو ډیټا انټری مې ورکو فرض مثال اوکې مې دې له صبر کې دا وش چې وشو د سوې ښه ایکسپیرینس ریلیونت پوزیشن نیم ډیټا انټری افیسر ډیټا انټری officer officer में वर्क खास टेल खयवान सर पोजीशन कैंडिडेट बेस्ट टीम ऑफिसर बोलते हुए निकलता हमारा बस ये वशे दे من دي خوال में توقع بخير الله دا ولا سی وی ورک دلته سی وی شي د ورکا او بس اپلوډ ویږي خای یور انسر سی وی بل ورکې یې سمې ګری او بس اپلوډ باندې کلیک کی او بس شبه شریکه اپلوډ باندې سبمټ باندې کلیک کی او دوله بس ارسو ورسیږي څه شو کنه دا ثبت نام مکمله طریقه